ټول بدن زه ولاکه غلم ته ترافیک شه ته په خپله په 50 روپۍ باندې خلکو ته ځان ګوګ نیسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل خان ستړی مه شې. خوار مې څرنګه چلې ښه خیر دی طبیعت یې ښه دی امن دی. ګرمي ده لکه چې مشره. ګرمي نشته ډیپټای کې ما. چی ډیپټای کې آرمي کې؟ نه آرمي کې خو نه یم په دای کې ما دی ټرافیک کې. مال ته پاکستان کې ټرافیک کې. بالکل او پاکستان کې ما. ډېر ښه. چی باندې به مو ته خبرې وکړو مشره؟ بس خبرې چې ته په څه باندې وایې زه به درله جواب راکوم نو. ښه دغه قید اعظم څوک و؟ قید اعظم د پاکستان مشر دی. پاکستان چې آزاد کړی هغه. آفرین. کوم ځای نه و ده؟ برطانیه نه. ښه برطانیې نه و مسلمان و؟ مسلمان دی که نه چې پاکستان د کلمې په لوم آزاد کړی څه کافر دی که ولې؟ ښه نو بیا د حدودي په قبر کې ولې اوس زناګانې کېږي؟ نو دا خو ستاسو سوال نه دی. د لایف پروګرام کوي ته اخلاق په دایره کې دنده ما ته سوال وکړه زه تاله جواب راکړم. نو که اوس زه تا ته ووایم چې په افغانستان کې محمود غزنوي تپوس زه تا نه وکړم لکه او خو نیک سړی تېر شوی دی او که زه تا ته ووایم ته محمود غزنوي خو مړ دی ته ځې هغې د قبر لپس اوس په افغانستان کې یو سړی زیناکاري کوي هغه خو د محمود غزنوي کې کار خو نه دی که نه چې هغه دا کونیتوب کوي هغه خو ته کوي یا سلطان محمود غزنوي په باره کې که مانه پوښتنه کوې نو زه به درته وایم چې هو زمونږ سلطان محمود غزنوي هغه سړی و چې په هندوستان کې بوتان مات کړه. زمونږ یو شیر پاچا تېر شوی او په هغه وخت کې پاکستان و دې خلکو پنجابیان هم تېغول کوه خو معلومه خبره ده. اجازه راکړه مشره اجازه راکړه خبرې ته د اجازه در کوم تا پوښتنه وکوله او اوس د سلطان محمود غزنوي په قبر کې انشاءالله هېڅ کومه خبره نه ده روانه او ته ماته وښیه که چېرته روانه یې ویډیو راته وښیه نو زه به وایم چې والله بېشکه موږ ته شرم پکار ده موږ ځان ته افغانان وي تو په موږ د نالت سي موږ د یو پاچا په قبر کې داسې کار کوو. بیا ته اوس چې زه درته په ثبوت رسوم ته به په ځان باندې د ستوفه چې لعنت دې په موږ باندې چې موږ په لا اله باندې آباد کړی ده موږ داسې کار کوو. صحیح ده؟ اول دا واوره रिपब्लिकन उम्मीदवार सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले। सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन उम्मीदवार के बारे में नए इंकशाफात में एक और इजाफा हो गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। शुमाली वजीरिस्तान की बात की शवाब में نو تاسو اوس ډونالډ ټرمپ هم خپل کوئ راشد خان تاسو خپل کړ ډونالډ ټرمپ تاسو خپل کړ دا کومه معنا لري؟ ته هم زما خپل ته څه بل څوک خو نه ته مسلمان نه یې. راشد خان خو زموږ ورور دی پښتون دی د افغان بچی دی زما ورور دی. زه به راشد ته ویم ته زما کلمې ورور نه یې. زه افغان یم اما ته پاکستانی یې زما او ستا ترمنځ باندې دا فرق ده. افغان مطلب څه دی؟ دا راته ووایه افغان مطلب څه دی؟ افغان معنا هغه چې په خپل افغانیت په ننګ او په غیرت باندې ولاړ خلک یې هغه ته وایي افغان. زه تا سره کومه ژبه وایم؟ تا سره پنجابۍ کې راړم که په افغان زبان کې پښتو کې سره راړم ما؟ نو زه خو ته خو پښتو کې را سره اړم مې خو ته د پاکستان طرفداري کوې که پښتو کې اړم ته ځان افغان نه منې. زما ملک دی که زه دلته زېږېدلی یم زه دلته زه د افغان زه بلکل زه د پاکستان کې زه زېږېدلی یم زه به د دې خاورې دفاع به پاکستان مخکې داسې مو پاکستان کې زېږېدلی یم ته په خپله خاوره زېږېدلی ته سند پنجاب کې نه یې زېږېدلی. پاکستان داسې مو چې پاکستان هغه زما خاوره ده ته ولې زما خاوره هغې پورې مربوط کوې؟ ستا کومه خاوره ده؟ زما ته اټکه پورې خاوره ده. دا مړه دا ډېر د دې په دغه باندې ډېر خلک ګرځي دا ټول پاکستان باندې خلک دا وکړي دا خلک ورکوي ستا په شنه ډېر تللي مخکې راغلي تللي راغلي خورشي دي تورو خاورو وخوړله دا غوندې خلک پکې موجوده دي که نه؟ ستا په شنې اوس ځان باندې ګوره اوس ځان باندې بیا خپل همغه شی ما چې درته ویل همغه کار وکړه. ښه وایه इसी की तस्वीर वाले नोट लेते हुए अफसरान का रोब दबदबा शानो शौकत और मुराद भी इसी हस्ती की मरहून मिन्नत है और वतन अजीज की आजाद फजाओं में सांस लेते हुए हम सब पाकिस्तानी भी इसी इंसान के मखबूज हैं जो जिंदा रहा तो पाकिस्तान के लिए और जिसने अपनी जान दी तो भी पाकिस्तान के लिए
बदले में हमने उन्हें क्या किया? जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कायल को एयरपोर्ट से घर लाने के लिए ताला खोला और हमारे भेजे हुए लड़के और लड़की को लेकर बाबाए कौम की असली कब्र वाले तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। फातिहा खानी या ज़ियारत के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए कि अगर इसकी हमारे नुमाइंदे से होने वाली गुफ्तगू इसके सरपरस्त अफसरान सुन ले तो तमाम तर बेशर्मी के बावजूद शर्म से पानी पानी हो जाए। دکه ستاسو افسران موجوده دي دکه ستاسو افسران موجوده دي ګوره زه هیرا منډۍ نه یادوم زه ورکه هیرا منډۍ نه به تیر شو هیرا منډۍ لاهور کې د خیر د پروانه کې به تیر شو ته خو تاسو لپاره وطن آباد کړی ظالم ولې داسې کار کوئ زما خبره خو ورته ته ما ول نه سرنامه چې ماته کوله ماته چې کله دا مبارزه چې ماته شروع کړه ته ما څه وویل چې محمود غزنوي ته ما مثال لکه اوس هغه خو شهید شوی دی هغه خو نیک سړی و اوس هغه د قبر له پاسه یو سړی کونیتوب کوي هغې ذموار خو محمود غزنوي نه دی که نه زه ذموار یم زه پښتون یم زه افغان یم زه ذموار یم زما خبرې ته غوږ کېږده زه به بیا هغه وخت کې لعنت ویم توف 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 موږ ډېر پس خلک یو چې موږ دا کار کوو او اوس انډیواله ته داسې چل وکوه تاسو ملک کې دا کېږي اول ته داسې دا کار وکړه اول د ځان باندې ښه لاړې توف کړه زما خبرې ته غوږ کېږي زه ګوره زه توف که ما خبرې ته چې خو دغه سړي خو تا لپاره ګوره کافر و بېچاره کافر و راغی یا مسلمان شو یا نه دونه غم ورسره و انګلینډ نه راغی تاسو لپاره یې وطن آباد که تاسو ورته بابا قوم نوم کې خو د انډیواله تاسو دومره عزت خو هر شی چې و تاسو لپاره یې وطن جوړ کړه ځکه چې تاسو بې سرنوشته وئ نه افغانانو اخیستلی نه انډیواله بل چې هر ځای نه دړې وړې خلک پراته وي که نه لکه اوس مجبوراً دا خبر دی تاسو هم دا دغه سړی راغی تاسو لپاره وطن جوړ کړو اوس د پاکستاني په نوم یادېږي اووم قدرت په نامه باندې یادېږي اوس بټویم پټوي انډیواله عافیه صدیقي مو ورته لیږي اوس پاک دوستي هغه سره هم کوي چې هم د چین سره هم کوي پسې راتېر شه روسیې سره هم کوي امریکا سره هم کوي ورکه هغه خو تاسو دوه مخې دولت ته غیر کار کوي هغې پورې کوم مربوط نه ده او فتوا مړ کېږو پکې موږ افغانان ځکه چې سپېڅلی جهاد په افغانستان کې و دغه سړي خو تاسو لپاره وطن آباد کړی او څوک چې تا لپاره وطن آباد کړي تاسې په قبر کې دا کار کوئ ولې دغه شانې به زه تاسو خبره ده که نه زما دوی موبایل ما سره نشته که نه دوی موبایل ما سره وی که نه زه به تا ته دومره ویډیوګانې وښیم دومره ویډیوګانې چې د حد نه بار ورته وښیم هغې خو ته ذموار خو نه ته خو دا له اروپا کې څه ځای کې به زه ذموار یم هر کله چې تا ما ته د ګوره د غازي امان الله خان اجازه راکړه د غازي امان الله خان د نجیب سردار محمد داود خان ظاهر خان د دغو کسانو یعقوب خان دا څوک چې زموږ پاچاهان دي د دغو په قبر کې که تا چېرته زنا ما ته وښودله اجازه راکړه زه بیا نن نه هېڅ هېڅ کله لایف ته نه راځم وایم لعنت د په ما شي لعنت د زما په و پشته باندې سي چې زه دومره پس انسان یم زه راځم ځان ته بیا پلانی یم ستاسو دغه اصلیت ده دا اوس تاسو په کومه ژبه غږېږئ ګوره ټرمپ د پاکستان نه وخته مشره اجازه راکړه ټرمپ د پاکستان نه وخته هیرا منډۍ درته نه یادوم تا د قید اعظم په مزار کې دا کېږي د عربو نه بټوې تاسې پټوئ دوستیانې تاسو خلکو سره ازادي کړي اوس ته نو کوم اصلیت لري ته نو په کومه خبره ما سره غږېږي ګوره زما افغانستان په لا اله الا الله نه دی ایښودل شوی چا ویلی دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ایښودل شوی اما موږ پکې لا اله الا الله محمد رسول الله قایمه ساتلې ده تاسو خو دغه پاکستان کا مطلب کیا ہے لا اله الا الله آیا تاسو چې چاته لا اله الا الله جوړ کړی تاسو د هغې په قبر کې دا کار کوئ مهرباني ولې زما خبره وره دا افغانستان کې ته قرباني ورکوې لاړه مې ته پکې قرباني ورکوې ګوره زه تا ته د افغانستان خبرې پرېږده ته ما ته دې سوال جواب راکړه بیا پس ته د افغانستان باندې خبرې وکړه دغه ګورئ دا د لایف څه پروګرام نه دی دا ستاسو موضوع نه ده دا ته چې کوم دا شی نه را مخامخ کوي دا خو زه له فاحشیت ته زه تا سره په صحیح موضوع غږېږم ته زما یوې خبرې جواب راکړه ته په کوم ځای کې ناست اوس ته زما ناسته په کوم ځای کې څه کوې ځکه په افغانستان کې ناست یم ځکه په پاکستان کې ناست یم ځکه په بل ځای کې ناست یم زه مې په خپل هویت فخر کوم زه یم افغان نیکه مې افغان و پښتو مې ژبه ده په ژبه مې افتخار کوم وطن کې مې ژبه ده چې دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی په خپله وپشته مخکې افغان وم ټولو نه مخکې نه مسلمان وم نه چې وم خو افغان وم پښتون وم زه نه مسلمان نه وم چې زه پښتون وم
یعنې زما نیکونه مسلمانان نه خو پښتانه وه. اوس هم پې افتخار کوم، افغان هم یم چې په هر ځای کې یم افغان یم او د افغانیت لپاره به کار کوم. ګل خان وروره زه تا ته وایم چې دغه ستا د لا اله الا الله کار کې ولې داسې کار ورسره کوئ؟ نو تاسو خو نمک حرامه موږ ته وایئ که نه؟ تاسو افغانان نمک حرام بالکل بالکل. اوس تاسې نمک حرام هستئ که موږ نمک حرام یو؟ تاسو 15 کاله تاسو وخوړه، تاسو په دغه ځای کې دا ته چې کوم سړی ښایي د ده په ملک کې تا راغله وخوړه ده 19 کاله. اوس پکې ته هم اوس نمک حرامي تاسې کوئ که موږ یې کوو؟ اوس پکې ستا ومه 30 لاک افغان چې ګوره زه په ګورنمنټ کې دنده یم، ستا 30 لاک افغان اوس هم دلته راړم دي کچرې ټولې په دې روډونو باندې اړوکې هم ټولې 30 لاک خپله خاوره ده، خپله خاوره ده پکې اوسېږي، نر غوندې اوسېږي. زور لره ویې باسه، ته زور لري، نه ته زور لري، تا کې زور شته وی باسه. څنګه عمران خان دې اوس ورته ویلي؟ ګوره دا پلان ده، زما افغان ته به یې انډیټیټي ورکړې. ګوره دا زور ده، زه اوسېدلی یم، همالته م اوسېږم، در باندې پاچهي کوم، همالته یم کړې ده، در باندې ډېرو در باندې پاچهیانې کړي، ډېرو در باندې کړي دي، اوس هم کوي. زما ملک ده، زما خاوره ده، زه نه په سند کې اوسېدلی یم نه په پنجاب کې. تا ټکه زما خاوره ده چې مرې کچوي زه پکې اوسېږم، زما د پلار نیکه خاوره ده، د احمدشاه ابدالي خاوره ده، دا ستا د اغر نیکه د اډر نیکه دا جنا خرکوس نه ده ازاده کړې، دا د افغان دا هغه ازاده کړې، د احمدشاه ابدالي ازاده کړې. اخلاق دایرې نه بار ته موزه ګوره زه ته خبره کوم. ګوره اخلاق دایره خو همدا دایره ده. ته ما ته چې خبره کوې ته خبرې یاد نه لرې. زه تا ته وایم چې دغه څوک ده، ته نمک حرامه ته یې که زه یم؟ 2 منټه ته ماته اوس نمک حرامه تاسو یاستئ که موږ یاستو؟ ته ما ته دومره دغه جواب راکړه. اوس دا نمک حرامي نه ده، د ځي تیخانې کې ودانې تیخانې دې جوړې کړي، ښځې وړې رنډې خانې هغې نه پیسې پیدا کوي. دا اوس نمک حرامه تاسو یاستئ که موږ یاستئ؟ تا زما خبر، تا زما خوړل، تا زما سکل، ته نمک حرام تا ته ما درکړې ده، دالخوره تا چې خوړل ټول عمر د پلاستیکونه خوړل، تا ته ما درکړې. ټول وخت ساق خوړلي، پټو کې د غول کړلي، په کونه دي ساق ګوره ساق پیغمبر علیه السلام خوړلي، ساق د پیغمبر علیه السلام خوراک ده، ساق مې خوړلي، اما دال د پیغمبر علیه السلام خوراک نه ده. دا دال چې کوم دي دا هم ټرمپ نه جوړوي، امریکې اوباما نه جوړوي، نه و تاسې د قید اعظم په قبر کې غول کوئ، دا کار نشي کولی. ستا ورنداره چیکه ستا نازي اقبال 2 دانې وړې لورګانې ونه غولې، ته دا خبرې کوې. ستا 2 دانې افسران ګیر نه شو یو په بل کونه ورکولو باندې د فوج. ودرېږه چې زه درته نادي علي راولم. عافیه صدیقي څه شو؟ عافیه صدیقي ته ما ته بالکل هغه ریسلینګ چې کوي که نه هغه څه نامه ده، ما قسم دی هغه شکل جان سینا هغه جان سینا بچی ما ته ښکاري دی، هغه د ذات. او ته ما ته چې ښکاري خبرې، ته ما ته د خردجال بچی ښکاري. قسم دی ته ما ته بالکل جان سینا، قسم ته ما ته خردجال بچی ښکاري. ستا قواره انسانیت ته ورته نه ده. زه خو ګوره پاک صفایم نور پکې راکشته ده، بل پکې شته ده. ستا دا قواره هغه هندوانه پربو نه ده، خلک چې ورته عبادت کوي. فقط همغه شی بریتو کې لاس مو د لګان بریتونه پرېږدي. ښځه ورکه کنځلو ته ماړه وه، دلیل باندې خبره وکړو. ستا د قید اعظم په قبر کې ولې دا ښکار کېږي؟ ستا ګورې زه تا ته خبره کوم، قید اعظم نه بس که ووړه زه یې لرې کوم او ورکه بیا در باندې قطع کومه. دومره ماته وایه ستا د قید اعظم په مزار کې ولې دا کار کېږي؟ ما ترې صحیح موضوع خبره ماته وکړه. ګورئ تاسو نه خدای پاک داسې حکومت اخیستی دی کنه، زه تا ته وایم ستا د قید اعظم په مزار کې ولې ښځې دا کارونه کوي، دا کارونه کوي، دا ولې کوي د قید اعظم په مزار کې؟ ته شوې الهام شو، زازی شو، زما د الهام ټول در باندې واچوم. هغه پرېږده ګلخانه، ما خبرې ته غوږ شه. زه ولاکه غلم ته ترافیک شی، ته په خپله په 50 روپۍ باندې خلکو ته ځان بوک نیسي. ته چې کولی شي که په لاس رالې دومره د غیمه که نه چې چېرته تورخمه پورې په کوم ځای کې په لاس رالې، په کوم ځای کې په لاس رالې. وینې دا وینې دا دي، دا وینې دا کونه ورکوي که نه، دغه دی، دا وینې ما سره دا دي، دا وینې دا وینې ګوره، دا وینې دا ودرېږه چې درته لوڅ کړم. دا وینې دا نمونه ده، ښه دا مې بالښت خالي د جوب پیسې دي. دا ګورې دا نمونه دی، دا دې ته وګوره. دا زه شکر الحمدلله ناست یم، خپل عزت مې خپل په ملک کې ودرېږه. شکر الحمدلله. ایرا منډۍ به څه عزت دي؟ دا دي $10 پیسې مې ودرېږه. دا دي $10 $10 د پاکستان پوهېږي څو روپۍ کېږي؟ ګلخانه د پاکستان 15,000 افغانۍ کالدارې.
$10 د پاکستان 15,000 کالدار ستا په هیرا منډۍ کې په 50 باندې ناری وي زه خبرې چې پاکستان ته رسم په د کم کار کولی شم په دغه $10 باندې ستا 50 دانې هیرا منډۍ کې زه له لاسه تېروی شم کونه نه ورکوم دې پیسې په $10 پسې کونه ورکوي کونه ما ته هیرا منډۍ کې زه په دغه باندې نه دي دغه بیا ته ما سره وای ما وهې او تا ته چې مې دغه 2 دانې درکړه ته به ما ته چې وایې پټان به یي آج اور پیچھے آج اور میں بھی دیتا ہوں ستاسې اصلیت ما ته معلوم ده تاسو د پیسو لپاره هر کار کولی شئ خاوره زما خاوره د خاوره به در ناخلمه زه د اوسه خرکونه یخ مې که درته که نه خالی په دغه بچې وایي آجا پیچھے پیچھے آجا میں بھی دیتا ہوں پٹھان صاحب